د پښتو ژبې نوموتی سندرغاړی نازي اقبال خپل افغان خاوند جاوید فضا څخه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله طلاق واخیست او خاوند یې هم طلاق کومانه. نن په ټولنیزو رسنیو یوه تازه ویډیو خپره شوې چې په دې ویډیو کې نازي اقبال ډېره په ناهیلۍ له خپل افغان خاوند جاوید فضا څخه طلاق غواړي او هغه هم له ځنډ پرته طلاق ورکړی دی. په دغه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې نازي اقبال له خپل افغان خاوند جاوید فضا څخه غواړي چې نور دې طلاق ورکړي. هغه هم 3 ځلې خپلې مېرمنې ته د هغې په خوښه د طلاق ورکولو نوم تکرار کړ او رخصت یې کړه. د اسلامي قانون له مخې هم یو مسلمان خپلې ښځې ته د 3 طلاقونو ورکولو اجازه لري چې طلاق تورې 3 ځلې پکې تکرار کړي. دوی هم په دې ډول سره له یو بل جلا شول. په ټولنیزو رسنیو هم د دې مشهورې جوړې په تړاو ډول نظرونه خپرېږي چې ولې دغه جوړه له ډېر وخت وروسته له یو بل جلا شول. خو د نازي اقبال له څېرې ښکاري چې د دوی ترمنځ طلاق د کورنۍ تاوتریخوالي له امله رامنځته شوی دی. څه وخت وړاندې نازي اقبال خبر ورکړی و چې نوموړی د خپلو اولادونو سره یو ځای د پلازمینې اسلام آباد څخه د لندن په لور تللی او هلته به نور پاکي ژوند ټول تیر کړي. نازي اقبال د پښتو ژبې وتلی سندرغاړی بلل کېږي. نازي اقبال تر دا مهاله د 6 اولادونو مور ده. جالبه خو دا ده چې نازي اقبال له ماشومتوب څخه سندرو ویلو ته راوتلې وه. هغه وخت د 7 کلونو په عمر وه چې سندرې یې پیل کړي چې تر نن ورځې پورې یې په پښتو کې یو ستر شهرت پیدا کړ. دا هم معلومه نه ده چې د نازي اقبال دغه 6 اولادونه به له پلار او یا هم له مور سره پاتې شي. په دې اړه لا دواړو څه نه دي ویلي، خو ممکن په دې اړه تاوده بحثونه وروسته راوپارول شي. نازي اقبال په پښتو ژبه بې حسابه په زرګونه سندرې د هر پښتون په ذوق ویلي دي. نازي اقبال هغه څوک و چې په اوسنۍ زمانه کې د ټولنې هرې طبقې ته د هغوی په ذوق سندرې وایي. په حقیقت کې پاکستان د پښتنو هنرمندانو لپاره یو خطرناک هیواد بلل شوی، ځکه له دې وړاندې هم غزل جاوید، ایمان اوداس او داسې څو نورې سندرغاړي په دغه هیواد کې ووژل شوي او دا اوس نازي اقبال هم د خطر له وجې پاکستان پرېښی و. سندرغاړي نازي اقبال له دې وړاندې هم ویلي و چې خاوند یې غواړي د دې اولادونه په لندن کې غوره تعلیم وکړي، نو له همدې امله به تر ډېره په لندن ښار کې پاتې شي. خو لندن ته د تګ وروسته سره ډېر ژر جدا شول. نازي اقبال اوس هم په ډاډه سره وایي چې هیڅ داسې پرېکړه نه ده کړې چې ګواکې سندرې دې پرېږدي، بلکې په لندن کې به هم دا مسلک پرېنږدي چې وخت نا وخت به د نړۍ پښتنو په کنسرتونو کې برخه اخلي. د نازي اقبال خاوند په خټه افغان دی او هغه نه غوښتل چې نازي اقبال هم په پاکستان کې د غزل جاوید په برخلیک اخته شي، نو له همدې امله یې لندن ته کډه کړې وه. خو اوس یې لارې د ټول عمر لپاره جدا شوې. نازي اقبال په داسې حال کې له خپل خاوند څخه طلاق واخیست چې تېر کال یې خپل سکا ورور د دې په 2 ماشومانو جنسي ترای کړی و او د همدې قضیې په اړه یې پاکستاني حکومت د هغې ورور نیولی و او د مرګ سزا یې ورته اورولې وه. خو نازي اقبال لندن ته د تګ وړاندې خپل مجرم ورور وبخښه او هغه دوسیه یې د مور په واک کې ورکړه. اوس نو ښایي ورور یې هم له زندانه آزاد او وبخښل شي.